ژمی په چټکۍ را روان دی. کابل ښاریان د سونتوکو ترڅنګ د شپې لخوا د ځان ګرم ساتلو لپاره بړستنې او کمپلې رانیسي. بازار ته د ماشیني کمپلو په راتلو سره پخوانیو په لاس ګنډل شوو بړستنو لا هم خپل ځای ساتلی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرویس د همدې بړستنو یوې هټۍ ته راغلی څو وطني بړستنې وپیري. ژمی دی، هوا یخه شوې ده، راغلی یم څو دلته بړستنې وپیرم. بړستنې نه لرم، دا زموږ خپل تولید دی، هم ګرمې دي هم د یخ پر وړاندې مقاومت لري. په کابل ښار کې د ژمي په راتلو او د هوا د سړېدو سره که څه هم د سونتوکو د پیرلو بازارونه ګرم وي، خو ورسره بیا د بړستنو او کمپلو بازار هم تود وي. دا چې ولې لا هم خلک پخواني په لاس ګنډل شوي بړستنې خوښوي، هټیوالې راته په اړه داسې وایي. خلک ډېر راځي، بړستنې ډېرې اخلي، دا د وطن تولید ده، بړستنې ډېرې خرڅېږي، دا د موږ د وطن تولید ده. بړستنې پخوا هم افغانانو باندې اچولې ده. بړستنې ښه شی دی، ګرمې دي. پخوا هم د افغانانو ډېر استفاده کړې دي، ښه شی دی، ګرمې دي. که څه هم چې پخوا دغه بړستنې له پیله تر پایه په لاس جوړېدې، خو د کار د اسانۍ لپاره یې ګنډونکي اوس له ماشینونو کار اخلي. په کابل کې د بړستنو، توشکو، بالښتونو او ورته نورو توکو یو لوی شرکت دلته هره ورځ په لسګونه بړستنې، توشکې، دغه راز بالښتونه جوړیږي. دا چې په دغه شرکت کې د دوی کار څنګه دی، دغه راز یو بړستن په څومره وخت کې جوړیږي او د بړستن په جوړېدو سره هغه طرز او طریقې څه د کومې مرحلې لري، نو په دې اړوند به له مسؤلینو پوښتنې کوو او دوی به موږ ته دغه په هکله باندې معلومات راکوي. یو بړستن په مختلف اندازې لري، یو نفره او دوه نفره لري. یو نفره چې دي 10 منټو کې جوړیږي، یا اله 15 منټ. دوه نفره چې دي 20 اله 15 منټو کې جوړیږي. دا شپږ مرحلې لري. اوله مرحله چې دا د رخت اورول دي او قیچي کول دي. دومره مرحله چې دا د پوخ ګنډل دي. درېمه مرحله چې دا کټ ماشین د مالوچ وهل دي. بیا څلورمه مرحله چې دا په بړستن پوخ کې اچول دي، فیلینګ ورته وایي. او پنځمه مرحله چې دا بیا ګنډل دي. شپږمه مرحله چې دا د بړستنې خوله ګنډل دي. یاد شرکت هر ورځ په لسګونه بړستنې جوړوي او بازار ته یې عرضه کوي. دا چې په دغه شرکت کې نور څه تولیدیږي او راتلونکي پلانونه څه دي، مسؤلین یې په اړه داسې وایي. په اول ورځو کې چې زه راغلم، دوی خالي د توشکو د بالښتونو تولید درلودی، بیا ورپسې د تلتکانو یا په عامه اصطلاح د بړستنو تولید شروع سو. د وخت په تېرېدو سره بیا د بلفیبر چې ډیر یو عصري بالښتونه دي د سر د خوب دپاره، په هغه باندې ترتیب وسو. په هغه کې بیا فرمایشي او غیر فرمایشي د بړستنو اضافه والی سو چې هغه بیا په سایز او په ګنډلو کې د بازاري جنس نه مختلفه دی. بیا په دې مابین کې یو بل تولید چې و شروع سوی دی د بخملي بړستنو. تقریبا په اول ورځو کې 4 تر 5 پورې وو. بیا د وخت په تېرېدو سره یو دوه اضافه کېدل. اوس فعلا تقریبا تر 18 کسانو پورې کارګر لرو. په اولو کې یو څه چې نه بلد وو، تقریبا 100 پورې زموږ تولید وو. فعلا د پاره 280 یو نفره بړستنې یا 220 2 نفره په ورځ کې کولی سو. د بړستنو د جوړولو یاد شرکت شاوخوا 15 کاله وړاندې په کار پیل کړی، چې اوس یې د تولید د پخوا په پرتله زیات، خو تر ډیره یې کارونه بازار ته د نورو هیوادونو څخه راوارد شوو برېښنایي توشکو او کمپلو پیکه کړی دی. د یاد شرکت مسؤلین وایي که حکومت ورته د برېښنا او ځمکې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، نو دوی به وکولی شي چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې استازولۍ پرانیزي او ورسره په مستقیم او غیر مستقیم ډول په سلګونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. عبیدالله حیدرزی، CNG، کابل.